له مالي محدودیتونو سره سره د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت توانېدلی دی چې په بېلابېلو سکتورونو کې په سلګونو پروژې تطبیق کړي. مثلا په 26 ولایت کې د اوبو رسولو 104 پروژې چې وزارت یې په خپله د تطبیق مسؤلیت په غاړه لره د یونیسف په مالي ملاتړ تکمیل او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. په نتیجه کې د 1,447,000 کسانو لپاره د څښاک، پاکې اوبه او صحي خدمات وړاندې شوي دي. پر یادو پروژو باندې 500 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او ځایي خلکو ته 220,000 کاري ورځې برابرې شوي دي. همداراز د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په 34 ولایتونو کې د یونیسف په مالي ملاتړ د 1,250,000,000 افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو په 383 پروژو باندې عملا کار روان کړی دی چې په تطبیق سره به یې 6,900,000 کسانو ته د څښاک، پاکې اوبه برابرې شي. او د واش کلستر فعالیتونه چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت مسؤلیت په غاړه لري په 34 ولایتونو کې له 43 همکارو مؤسسو سره د اوبو، حفظ الصحې او نظافت د فعالیتونو 100 تفاهم لیکونه لرو چې له مخې د کلیو د بیارغونې او پراختیا د ولایتي ریاستونو په همکاري او د دوی تر نظارت لاندې 209 د پاکو اوبو رسولو نوې شبکې او 902 نوې څاګانې جوړې شوي دي او د 119 شبکو او 2500 څاګانو ترمیماتي چارې ترسره شوي دي. د همدې شبکو او څاګانو پر جوړولو او ترمیم 163 میلیونه 500,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی او په تطبیق سره 2,600,000 کسانو ته د پاکو اوبو او حفظ الصحې اسانتیاوې برابرې شوي دي.